انسان دی چې د انسان دا خبرې چې دا د سوچ نه پس د سوچ کوم په دې خبره باندې د هغې نه پس په خبره مونږ ډېر زیات تیز یو په خپل ژوند خو تیزي چې کوم دی دا انسان ډېرې سستۍ ته رسوي تیزي انسان بربادوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لکل شیء شرة ولکل شرة فترة هر یو څیز هغې کې تیزي ده خو دا تیزي بیا بلکل سسته شي پړسه شي هېڅ پکې نه دیګر مولي صاحب په خبره کوله پاکستاني قوم چې دی په دې کې جوش دی او بار ملکونو په خلکو کې هوش دی وایي دې مثال سوډا واټر بوتل ټرتو کې وایي دا پکې بیخ هېڅ هم نه دا خبره دی حقیقت حال دا دی دوه درې نارې دی هغلته په سیاسي جلسه کې ولې خبره ختمه دوه درې نارې دی هغلته په مذهبي جلسه کې ولې بیا خبره ختمه دوه درې د انګوچي دی واله دین په کار کې دنیا په کار کې بیا خبره ختمه هېڅ هم نه یو او اعلانونو ته هم دی یار زه به دا وکړم او زه به دا وکړم او زه به دا وکړم منځ کې هېڅ هم نو داسې چې دی الله جل شانه د دې خبرو نه منع کوي چې اتقوا الله هر د غلط کار نه ځان وساتئ د تعلق د افعالو سره د کارونه کول وقولوا قولا سدیدا او خپلې خبرې برابر کړي خبره دا ژبه چې کنټرول شي دا ډېر زبردست کار ډېر زبردست دا کنټرول کې ځکه هوښیاران وایي کوم سړی چې خپله ژبه کنټرول کړي تمام د خیرونو کنجیانې هغه د لاسته راځي بس ژبه دونه قیمتي دا ټولې مسلې چې په کائنات کې ورانې دي دنیا کې ورانې دي انسانان یې ورانې دا دي د ژبو د لاسه 99% مسلې هغه دي چې هغه د ژبې نه ورانې دي داسې نه ده همدغه شان ده نو اوس نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره مخکې راغله چې خلک منافقانو خبرې کولې مسلمانانو په مجلس کې ناست ځکه منافقان دا مظاهري مسلمانانو د منافقان خبرې کې مسلمانانو هم ناست د حقیقت حال لري چې هغې داسې خبرې کوي په داسې مجلس کې سره مسلمانان ناست خو هغې به متاثره کېږي د پیغمبر قدر او د هغه ادب او احترام به په زړه کې کمیږي او وقت به کمیږي الله جل شانه مسلمانانو ته وایي چې ای خلک تاسو د الله نه ویریږئ د غلطو ځایونو د غلطو کارونو خپل ځان وساتئ وقولوا قولا سدیدا او خبرې ټیک کوئ تاسو سره د دې خلکو په شان ورانې خبرې ونه یصلح لکم اعمالکم د دې به دوه فایدې دي خبرې د دې به دوه فایدې دی لکه موبایل کې دی خبره سو خبر دا چې اتقوا الله وقولوا قولا سديدا چې انسان کله تقوا اختیار کړي د هر شر نه خپل ځان ساتي او وقولوا قولا سديدا د خبره ټیک شي دی به دوه فائدې څو فائدې وي دوه فائدې نو ورپسې باندې فائدې ذکر کوي يصلح لكم اعمالكم الله بس تاسو کارونه ټیک کوي بس خلق وزول جب صحیح استعمال او خپل اندازونه صحیح استعمال او د دې فائدې يصلح لكم اعمالكم الله بس تاسو ټول کارونه زموږ کارونه قرآن زموږ روح کارونه ورانی کې دی وجه دا زموږ خپل خراب نه زموږ اندازونه خراب ممکن ذره برابر تقوا نشته او موږ ذره برابر هغه نیکان نه چې خپل جب صحیح استعمال ځکه زموږ کارونه ورانی کې هغه ټکیږي هغه يصلح لكم اعمالكم قول سدید او د تقوا فائدہ بدای چې تاسو کارونه بسمه او ورانی کې باندې تاسو او دا فائدہ به صحیح ويغفر لكم ذنوبكم الله جل شانه چې کوم روحانيات کې هغه تاسو برابر کی روحانيات د امانت تاسو ګناونه کړی دغه اثر د باندې الله جل شانه اثرات ختم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا التقوى د قول السديد دروغ خبرو د دې فائدہ ده يصلح لكم اعمالكم تاسو ماديات هم الله ټیک دنیا هم فیصله کوي يغفر لكم ذنوبكم روحاني دنیا چې کومه ده هم فیصله دا معنی دا ډېر عجیب خبره ډېر الله جل شانه بلکې زه خدا خبره کوم چې د انسان د اعمالونو د انسان د افعالونو زیات د انسان لپاره ضروري د انسان د قول د انسان د ژبه دا ډېر ضروري د انسان د ژبه دا د انسان د افعالونو د انسان د اقوال د انسان د افعالونو زیات بهتر ځکه په الله جل شانه چې کله د افعالو تذکر راځي اتقوا الله یو عام مفهوم ذکر کوي عام مفهوم تقوا ډېرې خبرې راځي یو عام مفهوم دی منځ هم راځي اودس هم راځي روژه هم راځي زکات هم راځي خلق وزول هم راځي هر څه پکې راځي په تقوا کې وقولوا قولا سديدا دې تعلق صرف د ژبې سره د دې مستقل ذکر کو معلومیږي دا چې الله جل شانه په نسبت باندې دې ژبې ډېر لوی حیثیت ځکه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې ژبې ونیول داسې معاذ بن جبل ته خپل ژبې داسې ونیول یا رسول الله ژبې د وجه خلک جهنم ته ځي اے معاذ تکلت کا امک یا ابن جبل اے معاذ ته ما ته ډېر هوښیار ښکاري دي ما خو په جهنم کې خلک چې الټه د ټولو نه زیات وي د ژبې د وجې نه چې هغه د ژبې د وجې نه جهنم کې پراته ټولې مسلې دې وجې نه خرابي سوی الله يصلح لكم اعمالكم الله بس تاسو اعمال دي کې ويغفر لكم ذنوبكم واستاذ ګناهونه او معاف دا ټولې خبرې به الله جل شانه کوم خبرو کې دا په تقوا کې او بیا په قول سدید